افغاني بیش از 4 میلیون افغاني سي. کابل ښاروالۍ تر پراختیایي پروژو لاندې د جایدادونو د استملاکي حقوقو د ورکړې لړۍ شروع کړې ده. جناب رئیس استملاک دربارش تشریحات داد، محاسبه شده و برشان انشاءالله. کابل ښاروالۍ تر دې دمه لسګونه استملاکي پروژې تطبیق کړي او ګڼې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. کابل ښاروالۍ د ماستر پلان د تطبیق او خپل د شبکات د کابل ښاروالۍ مسؤلینو نن د یو خبري کنفرانس پر مهال د کابل ولایت اړوند د استملاکي حقوقو د ورکړې جریان له خبريالانو سره شریک کړ. په یاده خبري غونډه کې د کابل ښاروالۍ د استملاک رئیس انجینر محمد حنیف متین وویل کابل ښاروالۍ تر دې دمه 328 کسانو ته 244 میلیون افغانۍ استملاکي حقوق ویشلي دي. الحمدلله د امارت د حاکمیت څخه تر اوسه پورې د کابل ښاروالۍ د هغو کسانو چې جایدادونه په استملاکي پروسو کې تللي دي عملا 328 کسانو ته د هغوی استملاکي حقوق ورکول سوي دي چې مجموعي قیمت یې 244 میلیونه افغانۍ کیږي. همدارنګه انجینر محمد متین زیاته کړه کابل ښاروالۍ د خپل ماستر پلان د تطبیق لپاره استملاکي پروژې په لاره اچولې دي. په خبره یې کابل ښاروالۍ سلګونه هغه پروژې تطبیق کړي چې کلونه د استملاکي ستونزو له کبله په ټپه ولاړې وي. د یو څو نمونو موږ یادونه کولی سو چې کابل ښار کې د نوموړي سړکونه د ډیرو کلونو څخه همداسې پاته وه. موږ یادونه کولی سو چې د 15 سړک د وزیر اکبر خان د شیرپور سره د وصل کېدو په حالت کې تقریبا 14 کاله د استملاکي خنډونو له وجې څخه همداسې پاته و د مختلفو دلایلو له مخې څخه. د خوشحال خان د بي او جیم اتصالي سړک د تقریبا 6 کاله نوموړی سړک همداسې پاته و چې 14 کورونو جایدادونه پکښې په دې مسیر کې واقع وه. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل د ښاروالۍ له لوري په کابل ښار کې 10 نورې استملاکي پروژې عملاً تر کار لاندې دي. په خبره د جایدادونو مالکانو ته د استملاک حقوق ورکول کیږي. عملا 10 پروژه من نام بگیرم برتان: سرک زاکرین، گردنه پل تخنیک بادام باغ، سرک قصبه الی چاره شهید، سرک قلیفة الله، سرک 12 قلیفة الله طرف سرک میدان که میره، در ساحه بودخاک چاره مولا محمد به طرف سرک حلقوی، دشت برچی به طرف کمپانی که پیشتر دوست ما خبرنگار یادآور شد، کانال شهرک امنیت، سرک افشار دارلمان طرف وزارت عدلیه که میره، سرک 15 وزیر اکبر خان شیرپور و پل سوخته پل جمهوریت. اینا فعلا در حالت استملاک هسته، یعنی که خب یک تعداد افراد اسناد خود را تمام کرده که 120 تاش تمام شده، چکاشان نوشته شده و اینا میتونن همین دقیقه برن در بانک و پول خود دریافت کنن. دا په داسې حال کې د چې له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ زرګونه جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه کړه. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.